السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ایم ایکس پلیر درې هغه رازونه در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي. ټول به وایاست چې کشکې دغه درې رازونه له مخه هم موږ ته معلوم وي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني تر وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې مستې لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې چېرته تاسو غواړئ چې د ایم ایکس پلیر درې هغه پټ رازونه تاسو ته معلوم سي. د دې لپاره به تاسو د ایم ایکس پلیر ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ایم ایکس پلیر ډاونلوډ کړئ بیا به په خپل موبایل کې ایم ایکس پلیر خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په خپل موبایل کې ایم ایکس پلیر خلاص کړئ ګوره ملګرو زه غواړم چې دلته 236 فایل ویډیو چې له ما سره پرته ده. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم ګوره ملګرو دغه ویډیو زه غواړم چې له دې څخه پټه سي. یعنې زه غواړم چې په ایم ایکس پلیر کې ویډیوې پټې کړم. زما خپلې شخصي ویډیوګانې دي او زه غواړم چې هغه پټې کړم. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه پټوئ؟ کله چې هم تاسو غواړئ چې یوه ویډیو پټه کړئ د هغه لپاره به تاسو راسئ په دا درې ډاټ نشانونه باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دغه رینیم اپشن تاسو وینئ. په رینیم باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رینیم باندې کلیک وکړئ تر نامه له مخه به ملګرو تاسو ته ټکي ورکړئ. یعنې ملګرو تاسو به د ډاټ نشان ورکړئ. تر نامه له مخه به تاسو د ډاټ نشان ورکړئ. کله چې تاسو دا ډاټ نشان ورکړئ ملګرو اوس به تاسو وګورئ چې دغه فایل له دې څخه پټ سي. ګوره ملګرو تاسو لیدلی سئ چې 236 فایل ده. 236 فایل ویډیو له ما سره پرته ده اوس زه غواړم چې دا پټه کړم. ګوره ملګرو کله چې تاسو ډاټ نشان ورکړئ تر نامه له مخه صرف او صرف بیا تاسو اوکې کړئ. کله چې تاسو دغه اوکې کړئ هغه فایل به پټ سي. نو اوس ورته ګورئ ملګرو ګوره ملګرو ما صرف او صرف اوکې کوي هغه فایل له دې څخه چیست سو پټ سو. وای نو ویډیو ان دیس فولډر په دې فولډر کې یوه ویډیو هم نشته. ګوره ملګرو اول طریقه چې وه یعنې اول اپشن چې ولو تاسو به څنګه کوئ چې خپلې ویډیوګانې پټې کوئ هغه دا رقم تاسو پټولی سي. ملګرو اوس دلته سوال پیدا کېږي چې تاسو څنګه کولی سئ چې بیرته هغه ویډیو ښکاره کړئ. نو ملګرو تر هغه لپاره به تاسو دغه درې ډاټ نشانو ته ورسئ او د هغه رقمه بیا تاسو سیټینګ ته راسئ. کله چې تاسو سیټینګ ته رالاست بیا به ملګرو دا لیست ته راسئ. کله چې لیست ته رالاست د هغه رقمه تاسو لاندې ولاړ سئ. ګوره ملګرو دلته تاسو ته یو اپشن لیکلی ده وایي شو هایډن فایل اینډ فولډرز. په دې باندې به تاسو ټیک مارک شان ولګوئ. په دې باندې ملګرو تاسو ټیک مارک شان ولګوئ. کله چې تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ بس تاسو بیرته په بیک لاړ سئ ستاسو فایل به بیرته چیست سوی خلاص سوی وي. ملګرو بیرته ګوره زه ایم ایکس پلیر خلاصوم. کله چې زه ایم ایکس پلیر خلاص کړم ګوره ملګرو 236 فایل بیرته ښکاره سوی ده. ملګرو ګوره اوس ډاټ نشان هم شته خو هغه هلته ما چیز کوي ښکاره کوي. نو دا و ملګرو اول اپشن خدای دې وکړي چې دغه اپشن بس تاسو خوښ سوی وي او د هغه رقم اوس ځو د دویم اپشن ته چې دویم اپشن څه کار کوي. ګوره ملګرو اوس زه غواړم چې دلته یوه اډیو پلی کړم په ایم ایکس پلیر کې. په ایم ایکس پلیر کې اډیوګانې نه پلی کېږي صرف او صرف تاسو ویډیوګانې پلی کولی سئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې اډیوګانې هم په ایم ایکس پلیر کې پلی کړئ دغه لپاره به تاسو دغه دریو نشانو ته ورسئ بیا به سیټینګ ته ورسئ. کله چې تاسو ملګرو سیټینګ ته ورغلاست نو ملګرو ګوره زه بیرته راځم ایم ایکس پلیر ته. کله چې هم تاسو ایم ایکس پلیر ته رالاست بیا به د هغه رقم دا درې نشانه ووایي. بیا به د هغه رقم دلته تاسو سیټینګ ته راسئ. کله چې تاسو سیټینګ ته رالاست اډیو دا کومه اډیو اپشن تاسو وینئ په اډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اډیو باندې کلیک وکړئ بیا به اډیو پلیر په دې باندې ټیک مارک شان سره ولګوئ. ملګرو کله چې اوس هم تاسو اډیو پلی کوئ هغه به تاسو ته په ایم ایکس پلیر کې هم پلی کېږي. دغه دویم اپشن ډېر ښایسته او خوندور اپشن ده او د هغه رقم ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې په دریم اپشن پوه سئ نو ویډیو باندې لایک کړئ سره ځکه لایک کېدا یا مفته ده هېڅ خرچه هم نه کوي. نو مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ. د هغه رقم ملګرو دریم اپشن دغه ده. کله چې تاسو ګوره ملګرو یوه ویډیو پلی کړئ ګوره ملګرو زه یوه ویډیو پلی کومه. ګوره ملګرو دغه ویډیو ما پلی کړه د دې چې کوم ملګرو دغه ده والیم ده هغه تر 15 نه زیاتېږي یعنې 15 د دې والیم نه نور یې تاسو نسئ زیاتولی. اوس که چېرې غواړئ چې تاسو د دغه والیم نور هم زیات کړئ نو تاسو به په دغه ایچ ډبلیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایچ ډبلیو باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ګوره ملګرو تاسو راسئ ایچ ډبلیو ډي ریکارډر دغه تاسو په ډي ریکارډ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو زه اوس بیا ورکومه. کله چې زه ورکوم بیرته چې زه ورکوم هغه به تر 15 هم زیاتېږي یعنې تر 10 به ځان رسوي. دا رقم ملګرو تاسو ته دریم اپشن ګټه هم تاسو ولیدله
ستاسو د ام ایکس پلیر غږ به تاسو څنګه په زور کوي. نو ملګرو دغه درې ښایسته اپشنان ولو چې په ام ایکس پلیر کې تاسو ولیدل. خدای دې وکړي چې دغه اپشنان به ستاسو خوښ سوي وي. کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې مو ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.